بسم الله الرحمن الرحیم. له پیښو سره د مبارزې امادګۍ ادارې د پسرلي موسم له پیل څخه مخکې د بارانونو، سیلابونو او نورو طبیعي پیښو له خطرونو څخه د هیوادوالو د ځان، مال او د عامه المنفعه تاسیساتو د خوندي ساتنې لپاره د خپلو ټولو ولایتي ریاستونو له لارې د سیندونو لارو او د خوړونو پاکولو او په نورو خطرناکو سیمو کې وقایوي پروژې پلي کړي دي او دا لړۍ لا هم په ټول هیواد کې دوام لري. له پیښو سره د مبارزې امادګۍ ادارې د ولایتي ریاستونو د راپورونو له مخې د روان 1415 لمریز کال د وری میاشتې له پیل څخه تر دا مهاله له بده مرغه د هیواد په کچه د بېلابېلو طبیعي پیښو له امله 301 تنه شهیدان، 385 تنه ټپیان سوي او 1992 کورونه په بشپړ ډول، 2108 کورونه په نیمه ډول، 294 هټۍ په بشپړ ډول، 307 هټۍ په نیمه ډول، 50 پلچکونه، 43 محراب جوماتونه، 302 څاګانې او د اوبو شبکې، 1580 کیلومتره سړکونه، د 25988 جریبه کرنیزو ځمکو او 4324 جریبه باغونو حاصلات له منځه تللي، 55018 ونې او 4630 تختې سولرونه ویجاړ شوي دي، 1114 څاروي هم تلف شوي دي چې په ټولیزه ډول 18812 کورنۍ د طبیعي پیښو له امله زیانمنې شوي دي. له پیښو سره د مبارزې امادګۍ ادارې د لوی رئیس محترم الحاج منان الدین ترابي صاحب په لارښوونه زموږ د ادارې ټولو ولایتي ریاستونو د پیښو رامنځته کېدو په لومړي ساعتونو کې زیانمنو سیمو ته رسېدنه کړې ده. د همکارو مؤسساتو سره په همکارۍ او همغږۍ یې له سروې سره هممهاله زیانمنو کورنیو ته خوراکي او غیر خوراکي او نقدي مرستې ویشلې دي او دا بهیر لا هم په ټول هیواد کې دوام لري. له پیښو سره د مبارزې امادګۍ اداره له ټولو هیوادوالو غواړي چې د بارانونو او سیلابونو پر مهال د سیند لارو او خطرناکو سیمو ته له نږدې کېدو څخه په کلکه ډډه وکړي او زموږ د ادارې له لوري د هوا د حالاتو په اړه خبرداریو ته په جدي ډول پاملرنه وکړي او احتیاطي تدابیر دې عملي کړي. له پیښو سره د مبارزې امادګۍ اداره له ټولو هیوادوالو غواړي چې د بارانونو او سیلابونو پر مهال د سیند لارو او خطرناکو سیمو ته له نږدې کېدو څخه په کلکه ډډه وکړي او زموږ د ادارې له لوري د هوا د حالاتو په اړه خبرداریو ته په جدي ډول پاملرنه وکړي او احتیاطي تدابیر دې عملي کړي.